دوستانو خدای دې وکړي چې روغ او جوړ به یاست. دوستانو د دې اونۍ خپرونه مو یو ځانګړې خپرونه ده. دا هغه محلي لوبه ده چې په کلیو او بانډو کې ترسره کېږي، د غېږ نیونې لوبه. د خپرونې تر پایه راسره مل پاتې او د لوبې څخه خوند واخلئ. بیا هم په خیر راځه دوستانو. د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د غېږ نیونې مسؤل یا د ورزش تربیت بدني نماینده په بولدک ولسوالۍ کې سلطان علي پهلوان. سلام علیکم پهلوان صاحب. علیکم السلام. جوړ یاست؟ شکر الحمدلله. ژوندی اوسئ، جوړ اوسئ. د نن ورځې د دغه سیالۍ په اړوند باندې یو څه جزئیات راکړئ. څنګه سیالي وه؟ څو نفرو د بولدک ولسوالۍ څخه اشتراک پکې کړی و؟ نن صاحب دا د درو ورځو لپاره په پلان کې نیول شوی و. د چهارشنبې ورځ، پنجشنبې ورځ، د جمعې ورځ شنه د فاینل ورځ ده. غالبا 15,000 کسان راغلي وو چې موږ تعداد لرو. تقریبا 1000 په دې کې د بسپین بولدک سره راغلي وو. په هغه کې په ضمن کې 1.5 پهلوانان راغلي وو چې سیالۍ نن پای ته رسېږي. نه وکول شو چې هغه د لومړي ځل پهلوانانو یو بل ګټلی وای. نو د محترم لبیب مولوي صاحب د خوا څخه دا پلان در سره سو چې راشي هر څوک په خپل وزن کې هر چا سیالي وګټله هغه به انعامات یوسي. نو دغه بعد کې نورې د وزن سیالي وسوې په خپل وزن باندې چې کوم چا موټرسایکلان وګټل هغه ته انعامات ورکول کېږي. کله چې دغه مسؤلیت تاسو ته په بولدک ولسوالۍ کې په غاړه درکول شوی دی، څو سیالۍ مو دوی دپاره برابرې کړي دي او ورزشکارانو ته څونه مطمئن ساتئ تاسې چې په آینده کې به داسې نورې سیالۍ ورته جوړې کړي؟ محترم انان صاحب چې په بولدک کې موږ ته د مسؤلیت راکول شوی دی چې ته دغه ثانیه شهیدان یاست چې دوه پلامه په سپین بولدک کې د افغانستان او پاکستان درمنځ سیالي نیول چې هغه کې د محمد عمر پهلوان او د رازق پهلوان درمنځ پهلواني انتظار شوی دی. دغه بعد مې بیا د کندهار او د سپین بولدک په پهلوانۍ د کړي دي. دغه څه بعد بیا د هرات پهلوانان راغلي وو چې هغه زموږ سره مقابله وکړي. نه وکول شو چې وګټي، نو بیا زموږ په ګټه تمام شو. مننه انان صاحب. ډېره زیاته مننه. ژوندی اوسئ. شروع شیخ صاحب ته دعوت وکړو، شیخ حماسي صاحب ته
ده دوستانو دا چې ځانګړې خپرونه ده کلیواله لوبه غیږ نیونه دلته پهلوانان دي او زه هم د دوی سره خبرې اترې کوم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستړي مه شئ. څنګه ورور ځه؟ پهلوان ښایست خیرات ته شه. ژوندی اوسې نوم دی؟ محمد عمر پهلوان د کندهار ولایت د سپین بولدک ولسوالۍ. پهلوان استاده څونه وخت کېږي چې دغه پهلوانۍ باندې بوخت یاست؟ یار یو 10 کاله باندې کېږي چې پهلواني زه. په کومو ځایو کې د غیږ ایستلي دي؟ غیږ نه په افغانستان په پاکستان کې په کوټه کې په هرات کې په کندهار کې په هر ولایت کې ایستلي دي. دغه نن سیالي چې ده څه فکر کوې چې دا خلک چې تاسې سره راغلي دي او دا خلک تاسې ګوري څه فکر کوې د خپل ځان سره؟ نن ډېر خوشحاله یم چې د اسلامي امارت کې موږ ښایسته میله مشران را جوړه کړله د خدای د ربدو تماشچیان راغلي دي ډېر زیات خوشحاله یو ډېره ښایسته میله ده. ستا سره چې څوک په غېږ دی تر اوسه پورې یو لا غوزار نه سوله ولې؟ دی دي موږ چې څه زورور بس خلک غېږ نه راسره باسي. دواړه د تخنیک څخه کار اخلي؟ وا بس خو ولاړېږم څوک غېږ نه راسره باسي. اوس چې کوم یو ستا سره په غېږ دی غوزار به یې کې که نه؟ دا 2 ګټه ما نور هم غوزار کړی دی.
اوس بیا راغلی خو غېږ نه باسي چې زه راټینګ کړم دی ویلم یعنی زما تصور دی تی ما ویناست چم در سره کوي چې غزار مې نه کوي و ډېر چم را سره کوي په دې کې هغه اصلي شی چی دی په غېږ کې چې سړی په هغه باندې ډېره تکیه وکړي ډېر زور پر وکړي څنګه ډېر زور پر وکړي چې دا اوس د ستا دپاره څنګه یو تخنیک دی چې ته نفر پورته کې یا ټینګ دلته ونیسې دغه اصلي ځای چی دی په غېږ کې پریکټس وکړه بازي وکړه بیا به ته ډېر ښه یې چې چا رقم بلوان له ورسې هغه سره به خپله مقابله ماشاءالله تاسو چې ګورم ډېر داسې ډېر سره ډېر ډېر ښه داسې وخت یو مسابقه راغلې چې درته غټ پر تا باندې پېښ شوی یار نه ده راغلې نه به راومنې دا خبر غټ سړی در ما نه دی راغلی ډېره مننه ستاسو د لا بریا په هیله ژوندی اوسئ ژوندی اوسئ دوستانو زه په دا ګراونډ کې ګرځم د نورو دوستانو سره هم خبرې اترې لرو تاسو راسره مل پاتې شئ ښه راغلاست دوستانو احمد شاهي لوبغالي کې قرار لرم او دلته د پهلوانۍ لپاره ډېر تماشچیان راغلي دي پهلوانان راغلي دي دلته غېږ باسي او دا په کندهار کې لومړی ځل دی چې دغسې ټورنمنټ جوړېږي د غېږ لپاره که څه هم دا یو محلي لوبه ده خو کله چې دلته ګورم په ډېره زیاته اندازه سره تماشچیان راغلي سلام علیکم سر وعلیکم سلام جوړ یاست څنګه ښه خیریت ژوندی اوسئ نوم دی نوم مې حاجي دوست محمد پهلوان حاجي دوست محمد پهلوان پهلوان استاده څنګه ارزیه دغه نن لوبه ستا په نظر څنګه ده د احمدشاهي کلب رئیس خبره درته کوم ان شاء الله الرحمن دا لوبه زموږ یو محلي لوبه ده چې نن د میرویس نیکه او د احمدشاه بابا د کلبانو د پهلوانانو در مابین دا سیالي کېږي تاسې د کلب څخه څو تنه پکې کې دي ان شاء الله الرحمن او یا اته کسه پهلوانان دي 15 اته کسه پهلوانان زموږ دي د غونې د دوی دي دا پر نمو باندې سره اچولي دي نمونه سره راباسو هر یو چې رابر په مقابله وته هغه میدان ته راځي تر اوسه پورې په دا رقم لوبه ستاسو لپاره جوړه شوې وه که نه یاره خو داسې رسمي لوبه او داسې دغه په چوکاټ کې لوبه که هېڅکله هم نه ده د سره کړې دا اول ځل دی چې په دې اسلامي امارت کې زموږ دا لوبه د سره کېږي کله چې دا خلک ګوري چې په زیاته اندازه خلک راغلي څه فکر کوي څه احساس کوي بله دغه خلک چې ګوري چې په زیاته اندازه خلک دلته راغلي دي ستاسې تماشه کوي څه فکر کوي تاسو دا زموږ د کندهار د ولایت یو د محلي لوبه ده ټول خلک د دې سره یو ډېر غټ شوق یو ډېر ښه محبت لري ځکه چې دا کوم اسلامي امارت موږ ته دا زمینه مساعده کړې ده نو دا خلک په دې واجب باندې بیخي بې انتها ډېر راغلي دي او خدای دې نور هم مخ ته داسې دا د اسلامي امارت په چوکاټ کې د نن دا زموږ لوبه کامیابه ولري ډېره زیاته مننه دوستانو بیا هم ځو دلته حاجي صاحبانو سپین ږیري ځوانان ټول د دغه لوبې د تماشې لپاره راغلي دي او زه به هم ښه یا ملا بصیر اخون پورې بیا نه محدود کوو ښه دغه حاجي صاحب ته ورځم زما سپین ږیري په کار دي دلته لږ ځای راکوئ ما ته
دلته به درسره کښېنم. سلام علیکم ایسا. وعلیکم سلام. څنګه یاست؟ څه په خیر ملګری شه. جوړ وسې نوم دی؟ نوم عبدالاحد دی. عبدالاحد. څنګه راغلی دلته؟ دلته د غیږو د میلې لپاره راغلی یم. خپله دې سپورټ کړی که نه؟ یا نه مې دې کړی خو د غیږې ډېر شوقي یم. نو څنګه شوقي چې کړی دی نه ده باید تا کړی وای. په هغه وخت کې زمینه نه وه برابره، اوس شکر دی زمینه برابره ده. څه فکر کوې دغه غیږ بازان چې د غیږ باسي داسې یو فکر نه درته پیدا کېږي چې کاشکې زه هم یو غیږ باز وم؟ داسې ماوا ورته کېږي چې په دا سپینه ژره ور ولاړ سم غیږ وباسم. داسې نه چې غوزار دي کې. که مغزاروي خو هم خوښه مو ده. ډېر ښه. ښه ولې دې سپورټ نه شروع کوئ؟ ورزش دې ولې نه کوئ؟ هغه وخت کې د انقلاب شپې ولې موږ د بچیانو خواري نه سو پیدا کولی، لارې بندې ولې، نو ځکه چې موږ سپورټ نه دی کړی. داسې امن نه و لکه د اوس ته. ډېر ښه. اوس چې دغه میله ګورې او دغه خلک ګورې دلته راغلي او ورزشکاران ګورې او دغه پهلوانان ګورې خوند درکوي دغه؟ داسې خوند نه کوي چې دا ټوله دنیا بس زموږ ده، موږ په خوشحاله یو. حاجي کاکا یوه بله پوښتنه درڅه کومه. تقریبا عمر دې څو کاله دی؟ عمر مې 45 کاله دی. 45 کاله. ښه دا ژړه دې ژر نه ده سپینه سوې؟ نو څنګه ژوند و، څنګه ستړیا یې ولې بیا سم د تور ژړې مریضي په دا مابینځ کې روان چېرې سوې ده. اوس ډېر شکر دی ښه یم. زه ښه دی چې اوس فعلا روغ جوړ یې. ښه ستاسې په وخت کې چې کله تاسې کشران واست هغه وخت کې کومه لوبه ډېره دود وه؟ په هغه وخت کې هم دغه غیږ ولې لږ وې، بله یوه میله هم نه وله. وه بل هېڅ شی نه و؟ بل هېڅ شی نه و. یا خو غیږې په هغه وخت کې ډېرې وې چې خوسۍ نه و؟ خوسۍ او ټوپلنډه وخت کې باره 500 زموږ د وخت تر مخه خوسۍ وه. په دې ټوپلنډه خوسۍ او غیږ په دې درېو سره کې د څه شي زده و؟ په دې درو سره کې چې مو ایستله لږ لږ غیږ مو ایستله. السلام علیکم سر. وعلیکم سلام. تا هم خبره پکې وکړه په دې خاطر تا ته راغلم. نوم دې؟ نوم حاج محمد ایوب دی. اجزا محترم ته راته وایه تقریبا د څو کالو یې؟ تقریبا دغه 40 کالو اسپاس یم. ښه ډېر ښه. ښه ستاسې په وخت کې کومه لوبه ډېره وه؟ موږ په وخت کې یوازې مطلقاً غیږه وه، یو نری ډول و اتاڼ هم پکښې و، دا وچه میوه هم ورسره ښه وچه میوه ډوله وه؟ وچه میوه هغه چې ډول دې په وچه میوه کې راوسي ټکټر په څه کې راولي؟ ټکټر هغه په وچ کې هغه په بلنده کې نه راولي. څه فکر کوې حاجي صاحب چې دلته ناست یې خپل د ځوانۍ یو مرحله نه در په یادېږي؟ را په یادېږي ما په خپل سند کې څه برابره غیږ ایسته دغه خلکو ته معلوم یم. زموږ پلار ډېر غټ پهلوان تېر سوی دی، هغه داود خاني و په ظاهرشاهي کې چې هغه محمدی پهلوان، موږ پلار مسید پهلوان نومېدی. نو موږ چې یو غیږ ایستل خو موږ اقتصاد ډېر ضعیف و، موږ ډېر په ډوډۍ پرې اریان وو، ځکه چې پر سباره ورزش پات ما د خپل حد. اوس دغه فکر نه کوې چې هغه ځواني وایي دغه ځای و او دغه پهلوانان وایي او زه وایي؟ نه کې ورور مو چا سره پرون څه اوس ما ورور په پهلوانان کې دی ناست دی. نن د اوس ما غږ کړ مال ولاړ څه د ځان خو بیا کتای شي که نه ما نوم څنګه کاټې نو ما کاټو په لاس کې جنګ مه پرېږده زموږ ستۍ د په خبره ده. ډېره مننه کوم عیسی محترم. زه هم داسې د نورو تماشچیانو په طرف باندې دوستانو داسې به ځو او دلته به دغه تماشچیان هغه مینهوال چې دلته راغلي د غیږې د سیالۍ دپاره د دوی سره لنډې خبرې اترې لرم. په دې کې ډېر سابقه دار خلک هم ستا چې سابقه لري، سپین ږیري دي، د دوی سره به هم خبرې اترې کوم او د دوی دغه سابقه چې کوم څه تېر سوي دي هغه زما دپاره ډېر په زړه پورې. اول ته ځم دلته یو څو تنه مشران دي او دغه مشران سره کښېنم. سلام علیکم. حاجي صاحب موږ ته دلته ځای راکوئ؟ سلام علیکم حاجي صاحب. وعلیکم سلام. ستړی مه سئ. څنګه به جوړ اوسې. نوم دی؟ نوم یې نور محمد. نور محمد. حاجي صاحب څنګه راغلی دلته؟ د غیږ ته راغلی. ښه څومره خوند درکوي دغه غیږ؟ غیږ خو نو ډېر ښه خوند کوي. ښه خپله دې ورزش کړی سپورټ دې کړی که نه؟ یا خپله مو نه دي کړی. تقریبا عمر دې راته ویلی چې څو کاله؟ 50 کاله وي. ښه ښه. اوس دغه راته ووایه چې دا د کوچنیوالي مرحله خو په هر انسان راغلې ده. ستاسې په وخت کې څه شي ډېر دود او څه شي ډېر ترسره کېدل؟ دغه غیږ زموږ دغه و. کار نه و دغه غیږ وي. هغه وخت خو نو فکر کوم درې شیان به و، غیږ به و، ټوپلنډه به و او خوسۍ به و. کور دې ودان بل هغه. ښه خپله په چیز کې ډېر تکړه وې؟
خپل په چیز کې د ډیر مهارت درلودې چې ډیر تکړه دی پاږي ګین مو ډیر کړی دی و شا فوټبال کړی یا ټوپنده ټاپ ډنډا شا نو تقریبا څونه لیر دی دا ګینوالی سو انا خو نو باندې کارونه و چې دلته دغه ځوانان ګوري هغه وخت یو جذبه نه درته پیدا کېږي کله چې زه اوس دغسې ځوان یم په میدان کې ولاړ وای ولې دغه غېږ مو ایستلي دی خو نه دي چې غېږ مو نه دي ایستلي غېږ مو ایستلي چې دغه میلې مو کړي دي خیر دغه ستا ملګري ته به هم ورسمه ستا بغل کې چې ناست دی که نه سلام علیکم حاجي صاحب وعلیکم سلام علیکم څنګه خیرات سي یا داسې به نه کوې ښه بېرته به هغه رقم کېږي یا هغه رقم چې څنګه د مخه پروت دی یا به پروا نه کوي هغه رقم یا برابر یم زه و ډېر ښه درته ناچم الحمدلله نوم دی چې محترم زما نوم محمد لال پهلوان ډېر ښه پهلوان استاد پهلوان استاد به درته ووایم دغه لوبې اوس ستا په نظر باندې څنګه روانې دي دا ډیر الحمدلله چې د امارت راغلی دی داسې میله د اوسه په ټوله نړۍ کې نه ده راغلی لکه دا اوس چې کومه شروع ده یا پهلوانان راغلي دي د اسلامي امارت چې راغلی دی ټول کندهار ټول افغانستان خوشحاله دی دغه اولنې میله ده چې جوړه سوې ده ډېر ښه حاجي صاحب څومره وخت یې پهلواني کړې ده یاره یو 13 کاله به مې پهلواني کړې ده اوس څه زوړ شوم اوس هم غېږ ایستلی شم تا ډېره جالبه وکړه تا ویل اوس یو څه زوړ شوم یو پوره زوړ یو څه زوړ دی یو څه زوړ څون دی یاره اندازه هم داسې نیمه زور م ختلی نیمه راکسته ډېر ښه ډېر ښه حاجي صاحب ستا د وخت هغه وخت کې چې تا غېږ ایستله د هغه وخت یو جالبه خاطره راته ووایه چې تا یو ښه غېږ ایستلې او تر اوسه ستا نه هېرېږي څوک په کم ځای کې و هغه وخت موږ په چمن کې غېږ ایستلې یا په توبه چغزۍ کې موږ غېږ ایستلې هغه د خاري میدانونه وله ډېرې ډبرې پکښې وې الحمدلله د امارت ډېر ښه چمنی او ډېر ښه ګروند یې راته جوړ کړی دی ډېر ښه ګروند دی ښه پهلوان استاد که چیرې داسې ګروند هغه وخت وایي نو اوس به په کوم ځای کې تا قرار درلودی څونه به پورته سوی وای زه بیخي د ډېره وخت څه به و د ډېره لرې ځایه څه به زه پسې راغلی وله چې دا ګروند ما ولیدی حالانکې زه 10 ګنټې مزل کوم زه د هغې له ځان رارسوم کله چې ستا ځواني وه هغه وخت چې پوره ځواني دې وه د کم پهلوان څخه تا یو څه یعنې بیرېدلې او په کوم باندې ډېر دلاور ورتللی چې دا خو داسې ګزاروم زه ډېر جان پهلوان څه بیرېدم د امین الله پهلوان څه بیرېدلم خو بیا هم زه امین الله پهلوانه په چمن کې ورغلم او کم پهلوان ستا څخه بیا بیرېدی هغه نو اوس نومونه زما نه دي زه وخت تېر سوی دی خو نو برحال زه به یې نومونه زده کړم بیا به بل وار درته ووایم ډېره ښه سلام علیکم حاجي صاحب ښه یا یو څه به راته وایه څنګه راغلی دلته حاجي صاحب داسې د میلې ته راغلی یم د چی شي د غېږ میله ده غېږ میله مې ډېره خوښه ده دونې میله په ژوند ما نه ولیدلې نه د جوړه سوې به دا ګرده خپله دې غېږ ایستلې ده ورزش سپورټ دې کړی ګرده پکښې ختمې کړي دي الله مې کړي دي برده کړو زما ښه ولې څنګه په کوم اساس باندې دا غېږ دغه بازي د وروره چې سړی خوږېږي ګونډې ښه تقریبا څومره عمر لري حاجي صاحب مې هم کړی دي په فوټبال کې مې هم ګونډې خوښ کړي دي په غېږ کې مې هم خوښ کړي دي اوس دا یم بدله کړو یم ښه دا راته ووایه څومره عمر لري یاره 15 کاله 50 کاله عمر لري 15 ښه هغه د ځوانۍ مرحله نه درته په یادېږي چې اوس دغسې ځوان وایې اوس په دغه میدان کې مرحله مې په یادېږي دا هم شوق یې کوم راځم ورته اوس هم راځم ډېره مننه حاجي کاکا ژوندی اوسې دوستانو زموږ خپرونه د جریان لري راسره مل پاتې شئ
بیا هم ښه راغلاست دوستانو احمدشاهي لوبغال کې قرار لرم دلته چې ګورئ دغه ټوله د غېږ نیونې پهلوانان دي اوس فکر کوم دی یو څه ستړي سوي دي خسته دي او دلته کښېنستلي دي ښه دلته کښېنم نصرت پرون گزار ماشاءالله نن د ټول د پهلوانانو سره ناست یم ټول پروګرام یې نن د پهلوانانو سره دی سلام علیکم وعلیکم السلام پهلوان ښه یاست بخیر الحمدلله ژوندی اوس یې نوم دی سردار محمد پهلوان سردار محمد پهلوان پهلوان استاد څومره وخت کېږي چې پهلواني شروع کړې ما د 10 کاله کېږي چې پهلواني مې شروع کړې ده ښه په نورو ځایونو کې دي په نورو ولایتونو کې دې مسابقې کړي دي که نه په کومو کومو ځایو کې په بولدک کې مې مسابقې کړي دي په روزګان کې مې مسابقې کړي دي په شاولي کوټ کې مې کړي دي اوس حتی دلته په بازار کې کندهار په چټوډه مې کړي ښه یو شی بل راته ووایه کله چې ته پهلواني شروع کړې ده هغه کوم لوبه وه یا کومه غېږه وه چې تر اوسه پورې ستا ارمانه ده چې دا خو ډېر کمزوري و مګر زه یې گزار کړم نیک هغه نو دی خاص راته معلومېږي تر اوسه پورې به انشاءالله زه زغر سوی نه یم ماشاءالله ما چې غېږ شروع کړې تر اوسه زغر سوی نه یم اوس ښه داسې هم یو څه شته چې ډېر ورته خوشحاله وي چې داسې یو څوک چې هغه ستا هېڅ فکر کار نه کوي چې زه به دا سړی غزار کړم مګر بیا هم غزار کړی دی په کوم ځای کې و په بولدک کې څنګه و غټ و تکړه و ګردی و جګ و دا پهلوانان خو ماشاءالله ډېر غټ دي هغه دی هغه هم غټ و د هرات و په ټول کندهار کې اعلان کړی و ما زغر کړ بولدک کې ښه نو د فکر نه کوئ چې موږ ته داسې څوک لرو چې ځان نه شي جوړولی ښه داسې یو جالبه خاطره لرې چې راته ویې یاره ونې کې نه لرم نن څه فکر کوې مقابل نفر غزار به کړي که به دې غزار کړي عموما خدای ته لرم چې زغوار یې کړم تقسیمات د الله دي هغه هم څنګه دی یو څه تکړه دی وای کې و تکړه دی ډېره مننه کوم دغه بغل ملګري ته راځم سلام علیکم وعلیکم جوړ یاست په خیر یې جوړ یم ژوندی اوس نوم دی طبیب جانه کله چې مخ راواړوي تا ویل توبه مې ده ولې چې بیا کومه ویله ستا یې د شادۍ طبیعت سي ښه څونه وخت کېږي چې دغه پهلواني کوې اندازان 9 کاله کېږي 9 کاله په نورو ځایونو کې دې غېږ ایستلې ده په نورو ولایتونو کې هرات ولایت کې کندهار ولایت کې زابل ولایت کې فراه ولایت کې ښه د تربیت بدني ریاست څخه څه خواهش لري تاسې چې دغه لوبه نور رشد ورکړي رسمي کړي څنګه شاید و موږ خوشحاله یو سره یو اتحاد یو اتفاق سره موږ ته یو میلې را جوړ کړي موږ ته خپل تمرینات ځای را برابر کړي څومره خوشحاله نن چې دغه ګورې په زرهاو خلک تاسې ته ګوري او په دغه ځای کې ستاسې ننداره کوي څومره خوشحاله 100% خوشحاله تر اوسه پورې داسې یو میله جوړه سوې وه چې دغونه خلک تاسې ته ناست دي شاید دې وایي چې دغونه خلک دې ناست دي دا اندازه هم دې وایي چې ډېر دي خلک دي اوس دا راته وایي چې د چا سره غېږ باسي څوک دی کریمداد پهلوان دی هلمند یو څه تکړه دی بالا ښه دی څه فکر کوې غزار به کړي که به دې غزار کړي پر شا ځغلي راسه الله باید داسې ونه کړي ښه مننه کوم ژوندی اوسې السلام علیکم وعلیکم ښه یاست په خیر یاست صاحب خیر دی اوسې جوړ اوسې پهلوانه څونه وخت دې کېږي ستا زما تقریبا 10 کاله کېږي غېږ بس 10 کاله ماشاءالله ښه داسې یو جالبه غېږه ماته ووایه چې ستا هېڅ فکر ته نه لوېده چې دغه سړی دې زه غزار کړم مګر بیا هم غزار کړی دي ما په پاکستان کې په بلوچستان کې الله خان کې موټر سایکل په میله کې ګټلې دي دا ماته جالبه وه زما زړه ته نه لوېدل خو د الله په مرسته باندې ما موټر سایکل وګاټې اته غېږې مې سر په سر وایستې او زه کامیابه شوم دوی ډېر غټ و جګ و ګردی و چاغ و څنګه و چې تا غزار کړي په دا کې قسم خلک و غټ خلک هم و پنډ خلک هم و نري خلک هم و اته غېږې وې سر په سر مختلفې غېږې وې او په مختلفو ایکشنو کې مو وایستې او دا زما د خوشحالۍ په ژوند کې ډېره ښه ورځ وه او د خواشینۍ جالبه مې بیا دا وه چې زه په تېر کښني اختر کې بولدک ته راغلی وم او زه ډېر زیات مریض ولم مایوسه په دې شوم چې زه غزار شولم په دې مایوسه وم چې زه مریض وم روغ د صحت خاوند نه وم بیا نو صحیح ده خیر هغه عذر دې معقول دی چې مریض بیا که نه خیر مننه کوم ژوندی اوسې اوسې دلته ځم یوه سلام علیکم وعلیکم السلام ښه که یاست خیریت دی ته ښه ژوندی اوسې
زما خو ټول سر کار د ورزشکارانو سره دی او نن خاص او خاص پهلوانانو ته راغلی یم پهلوان استاد نوم دی ما نوم حاجي محمد پهلوان د کوم ځای د عبدالله خان کلک یم ډېر ښه څومره وخت کېږي چې غېږ باسې یار 15 کاله کېږي 15 کاله ښه ډېر ښه په کومو کومو ځایونو کې د غېږ ایستلي دي په کوم ځای کې ډېره ښایسته غېږ وه چې ستا تر اوسه نه هېرېږي ما خو په کوټه کې مې غېږې ایستلي دي په عبدالله خان کې مې ایستلي دي زیات تور غېږې په کراچۍ کې ایستلي داسې یو غېږ راته ووایه چې ستا تر اوسه پورې نه هېرېږي ما په کراچۍ کې غېږ ایستلې ده هغه تر اوسه زما نه هېرېږي څنګه و هغه جریان یې راته ووایه بس جریان خو نو دی ولې چې مطلب هغه سړی پر ما باندې ډېر زورور بیا ما بازۍ ورته وکړې میدانونه ورته وکړه خو بیا مې غوزار کړي دا غېږ څومره کم ایستل کېږي داسې راته ویلی چې څومره کمه ده غېږ 3 رقم ایستل کېږي یو به دین کوي په غېږ کې یو به بازۍ کوي یو به پرهیز کوي په غېږ کې ډېر ښه ډېره ده ښه د دغه غېږ تخنیک په کوم ځای کې دی چې سړی په هغه باندې ډېر اسانه ګزارېږي تخنیک خو نو د انسان په ملا کې دی چې ملا دې نرمه وي بیا خو اسانه ګزارېږي چې ملا دې زوروره وي بیا نه ګزارېږي ډېر ښه ډېره مننه کوم ژوندی اوسې مهرباني دغه نورو پهلوانانو خواته چې بیا دوی حق راسه ونه خوړل شي که نه مهرباني دوستانو زموږ خپرونه جریان لري راسره